خو نن سبا د موبایل د وجې نه د منځ خشوع ختمه ده. په مانځه به ولاړي، موبایل به نه بندوي، موبایل به نه سایلنټ کوي. فویل للمصلین، الله وی لوی تباہی ده، لوی هلاکت ده د هغه منځ کوونکو دپاره چې دوی منځ کوي او د خپل منځ نه ناخبره دي. او بل دې الله دا قول فرمایي وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. نه دې منځ د مشرکانو، د فاسقانو، د کافرانو مگر شپیلی وهل او لاسونه فړقول. هغوی به لاسونه فړقول، شپیلی به وهل، او د شپې به طواف زنانو په لغړی کو، او د ورځې به نارینهو کو. او نه دی مونږ د دې کمزوري مسلمان چې نه موبایل بندول او نه موبایل سایلنټ کول. نو فویل للمصلین، الله وی داسې مونځ کوونکی دی تباشي هلاک کیږي چې دی په مونځ باندې ولاړ دی او دی د دې مونځ د آدابو نه خبر دی، او دی د مانځه باندې ولاړ دی ماته، او دی په موبایل کې ګوتې وایي، موبایل سره دی لګیا دی او موبایل نه بندوي او نه سایلنټ کوي. نو داسې مونځ کوونکی دی هلاک چې تباه شي. یعقوب علیه السلام د شپې په نفل مونځ باندې ولاړ دی، او فرض مونځ هم نو نفلي مونځ، او د خپل بچي ته لږ داسې التفات وکړه، ویې کاته په دې مونځ کې دا ماشومان دې کله کله په دې خوب کې یریږي. نو الله پاک دې فرشتو زما بنده خو زما نه توجه واړوله، خو زما پته پتې د سترګې سپینې کړمه. قرآن ګواه دی وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. سترګې سپینې شوي او د غم نه ډکو. نو مونځ چې کوم دی ان المصلي یناجي ربه، مونځ کوونکی د خپل رب سره مناجات کوي. نو پکار دا چې د مونځ په آدابو کې ادا دي چې انسان خپل موبایل بند کړي، او چې کوم د سړي زوی یو پوهېږي په خبره باندې دی چې چاته د رنګ میلاوي، نو پکار دا ده چې دی وګوري چې یاره په دې وخت کې د مانځه وخت خو نه دی که نه، یاره جمع ولاړه ده، یاره دا اوداسه ټیم دی، یاره دا انسان په لیټرین کې دی، یاره دا انسان بولو ته ناست دی. دغه هم وزدي بیا عقل ازبي ته دونه سوچ نشته چې یاره زه ورته دا رنګ میلاوم چې دی به په کوم حالات کې. او یو ځل حضور علیه السلام د مازدیګر مونځ غالبا جنګ احزابو ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. خدای پاک ته د دې خلکو کورونه او قبرونه د اور نه ډکي، دیو زمون چې کوم دی مونځ خراب کو. نو د حضور مبارک مونځ چې بچا خرابوو نو خیرې به ورته کولې. مونځ یو عظیم دولت دی، خو د موبایل د وجې نه ښځه بې حیا کړه، ماشوم یې بې حیا کو، بوډای بې حیا کو، عالم یې بې حیا کو، قاري بې حیا کو. د هر سړي نه د حیا جنازه ویسته. موبایل خفي دم دی، لیکن نن سبا په دې کې حواله ډېر کم دی. په دې کې یهودو داسې څیزونه پټ کړي دي چې هغه د مسلمان د هلاکت لپاره دي. چې یو ماشوم نابالغ دی، بلوغ ته نه دی رسېدلی، او تا هغه دا موبایل ورکړي او هغه دا ګوري، دا ماشوم تا هلاک کو، دا دې تباه کو، دا دې برباد کو. زه زندګي دې غونډه تباه کړه. یو ځل د یو ځای نه راتلمه په ګاډي کې، ما تقریبا په ریل ګاډي کې 50-60 موبایل شمار کړې. د ښځې سره موبایل، د ماشوم سره موبایل، د عالم سره موبایل، د بوډا سره موبایل. پخوا به د خلکو سره تسبیح وي، ذکر به یې کوو، مسواک به ورسره، او څوک چې به د چا میلمه شو نو ورته به وایي یاره ما له مسله ښوده مسواک راوړه. اوس به ته وایي یاره چارجر به نه وي چې دا بیټري به چارج کړو، چارجر به د کره نه وي.
یاره په دې کې غټه ایم بي پکار ده، یاره په دې کې وړه ایم بي پکار ده، یاره موبایل بیټري خراب شوی ده، چارج چې کوم نه ختمي. نو الله فرمایي وتعاونوا على البر، دیو بل سره د نیکۍ په کار کې مدد وکړي. چې سره په موبایل باندې د ګناه کار کوي اگر به چارجر هم نه ورکړي، یو سره سیګریټ سکي دا هغه مارچه هم نه. وتعاونوا على البر والتقوى، دیو بل سره په تقوا باندې او د نیکۍ په کارونو کې مدد وکړي. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، دیو بل سره د ګناه په کارونو کې مدد نه کوي. یو سره چرچ کی په حج کې موبایل له، په حرم شریف کې موبایل له، په مدینه کې موبایل له. نو الحمدلله په مسجد نبوي کې ماته په دې په دغه باندې چې کوم دلته انعام هم ملاو شوی دی، الوفاء باحوال المصطفى، دا ماته اهل عربو چې کوم دا کتاب په انعام کې راکړی، تر روضې په خوا کې مالته د وقت سره په دې باندې پورا شرک کړی او پوره انجام یې ورسره کړی و. او دارنګه په حرم شریف کې اوس دی ځل روان یم، نو ما په دې موبایل باندې خبره وکړه، ما چې دینه قلار چې یو عرب ما ته هذا فرض واجب، ما هذا دجال اکبر، ما دا لوی خدرجال دی او دا یو غټ شي تاریخي دی، ټول خباثات په دې کې موجود دي. نو الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي. اوس دا موبایل کور ته چا راوړی او دې ماشوم له چا ورکړی، کدا ولا پلار راوړی دې ماشوم له یا ولا مور ورکړی، او دې بلوغ ته نه دی رسېدلی او عقل یې کار نه کوي، نو دې خو دې تباه برباد کړو. ځکه خو دا خلک اوس لیونی شوی دی، اکثر لږ د ټنګل ګولۍ خوري، د لیونو ګولۍ خوري، د ټینشن ګولۍ خوري د دې د لاسه. نو یو د سوال کوم چې دا خپل بچي د دې شیزونو نه واړوئ او د دې نه منع کوئ. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، اے ایمان والو خپل ځان او خپل اهل او عیال دا چې کوم د جهنم د اور نه بچ کړئ. نو چې د جهنم اور ولا تا کور ته راوړی دی، کور ته دې ولا راوړی دی، په جیب کې دې ورته ښودی دی، پخوا به چېرته په ودونو کې ډمې ګډې دي، خلک به ورتلو، یا به د چا کرټیو کوټې ته دیرې ته وراغونډې ده، اوس د هر سړي په جیب کې دا شی پروت دی. نو الله دې زموږ دې امت ته هدایت وکړي او الله پاک دې زموږ دې مشرانو ته هدایت وکړي چې د خپلو بچو تربیت په صحیح طریقه باندې وکړو. وما علینا الا البلاغ.